نو هغه ورور مې وایي چې دا پیسې د قاري صاحب پټې کړي دي. نو ما وی که دغه روپۍ تاسو په غلطۍ چېرته اخیستي نو هم راته ووایئ، او که ونه یې اخیستي نو موږ له صفایي راکئ چې دغه ورور مې حلال شي دې خبرې نه. ها دا خبره ده. په دې ځي مې 100,000 روپۍ ایښې وې، خو بس دا زموږ د کلي قاري صاحب پټې کړي. مړه زیشانه بکواس کوې بکواس، په هغه باندې اوس دروغ راړې سړیه. ستا 100,000 روپۍ دي که 100,00,000 روپۍ دلته پرتې که نه نو هغو د چا روپو ته لاس کوي نه. الله به درنه خفه شي سړیه، روپۍ به دې چېرته بل ځای ښودي. مولوي صاحب راځئ جي، راځئ کښېنئ جي. ماشاءالله ماشاءالله هلکه نورواحده ماشاءالله ډېره ښکلې دیره جوړه کړه یاره، مبارک شه. مولوي صاحب الله دې قدرمن که، الله دې ډېر خوشحاله که. ما وې دی هلک خواري وکړه چې مبارکۍ له لاړ شم، ولې چې موږ خو مسلمانان یو، مسلمان چې په مسلمان خوشحاله شي نو الله پاک د هغه نه خوشحاله شي که نه. مولوي صاحب الله دې تاسو هم خوشحاله کړي، ډېره زیاته مننه. دا خو زمونږ هغه یو ورور په بهر ملک د سعودي کې د هغه ډېر زیات ارمان و چې ښکلې دیرې او ښکلی کوري او په ځان یې شپه ورځ یو کړي وو، او موږ ولم دلته کې بچت کوو. نو شکر الحمدلله دا د هغه د محنت نتیجه ده جي. تاسو کښېنئ، زه تاسو له څه مټایي څه چای بسکټ راوړم. صحیح ده؟ تکلیف څه لا کوو نورواحد خانو؟ نه 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 دړه نه دلته وړم، تاسو کښېنئ مولوي صاحب. نورواحد الله پاک په دې خوارۍ باندې خوشحاله ساته او الله پاک دې ستاسو اتفاق نصیب کړي. که ما ته اجازت وي نو زه به اوس لاړ شم. لازمي ځئ جي. ځمه جي. تاسو ډېره مننه ډېره مننه قاري صاحب. دا لږه مټایي ده، دا به ورسره وړو. لکه نورواحد خان دې ته څه ضرورت؟ نه 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 دړه نه در کوم او خوشحاله به شو. ځه چې ته پرې خوشحاله راځئ جي، راځئ مخکې شئ. ټیک شو جي ټیک شو. ولې هلکه څه ګورې څه دنه ګډوډ شوي یار؟ هلکه دلته کې مې روپۍ ایښې وې، روپۍ تا خو نه دي راغستې؟ نه 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 مړه ما روپۍ نه دي لیدلې یاره. یاره 25 منټې وشو یار، دونه ساعت هم نه دی شوی. اورې څه واړه ماړه خو نه و راغلي؟ او واړه خو کور شته نه د کم ځای نه به راغلي وو. سړی ته به غلط شوی بل ځای کې به دې چېرته ایښودي مړه. ستا خواله خو څوک نه و راغلی؟ ستا خواله هلکه زما خواله خو څوک نه و راغلي، خو زمونږ هغه د کلي هغه امام نه دی هغه راغلی مبارکۍ له، نور څوک نه دي راغلي دلته کې. په دې ځي مې 100,000 روپۍ ایښې وې، خو بس دا زموږ د کلي قاري صاحب پټې کړي. مړه زیشانه بکواس کوې بکواس، په هغه باندې اوس دروغ راړې سړیه. ستا 100,000 روپۍ دي که 100,00,000 روپۍ دلته پرتې که نه نو هغو د چا روپو ته لاس کوي نه. الله به درنه خفه شي سړیه، روپۍ به دې چېرته بل ځای ښودي. هلکه ورور خفه ووش اواز کې یم، د چاچا د پټي روپۍ وې نو ما یې که څه کمې کوزي نه مې راواڅې شمار مې کړې نو په دې کې رنګ راغی، چې په دې کې رنګ راغی نه روپۍ ما په دې ځای کېښودې. زه بهر ته لاړم، چې بهر ته لاړم نو 25 منټه یې شوي وو، خو چې تا نه دي اخیستې او وړو نه دي اخیستې نو چا واخیستې، خو په دې 100 روپۍ پرتې وې نو څه شوې؟ دا ته چې کومه خبره کوې زما په یو ګمان کې نه راځي چې دغه قاري صاحب بالکه ستا روپۍ اخیستې یا به یې پټې کړي. پروردګاره دا ته څه وې مړه؟ زه پسې اوس دغه دی کور ته ځم، ورته یم که دا روپۍ دې په غلطۍ اخیستې نو دا روپۍ راکړه. لکه زیشانه شرمې اوسله، د هغه خو موږ هم دومره عزت او احترام کوو، دا پوره علاقه عزت او احترام کوي. دا روپۍ دي زه به یې درکړمه، په خوله باندې لاس کېږده غلی شه مړه. لکه دا روپۍ ستا او زما دا د چا دي؟ ستا دا روپۍ زما دي او زما دا ستا دي، خو دا کار یې غلط کړی دی قاري صاحب. زه پسې ورځمه دا روپۍ پټې کړې دي، ستا روپۍ د چا دي او زما روپۍ د چا دي، خو دا کار یې غلط کړی دی مړه. لاړ نه شوې مه مزه پسې مزه پسې یاره، ته ولې نه پوهېږې یار؟ مزه که نه مړه. نظم پسې سړیه، بس دونه چوتېږي لږې سړیه، خو کار یې ډېر غلط کړلی، ډېر پوچ کار یې کړلی. ګوره مولي صاحب سړي ته ګوره، غلا ته ګوره مړه، 100,000 روپۍ پټې کړلې سړیه. هلکه زیشانه دا پیسو څنګه چلو شو یار؟ څه پته ونه لګېده؟ یاره ښه راته هغه سړی معلوم دی، خو دا روغ خوار نشوی مې نه دی. دی ما ته وایي قلار چې تې پرېږده، یعنې پخوا به مې ترې اخیستې وې، خو بس د هغه نه مجبوره یم نو. بس یاره زیشانه په سړي باندې د چا شک هم نه راځي که نه یاره؟ زه خو یم چې ته خطا کېږې، دا پیسې چېرته تا بل ځای هېرې کړي دي. په ذرخالقه په دې معاشره کې چې د په چا باندې د غلا یقین نه و، هغه سړی دا غلا کوي. زیشانه دا پیسې چې دا مولي صاحب نه دي پټې کړي، تاسو شک کې شک راغستی. هلکه نو چې هغه نه دي پټې کړي، چې ستا پلار به پټې کړي، تا به پټې کړي، نیکه به دې پټې کړي. هلکه د امام نه راته فرشتې روغ کړه، زما او ستا په شانتې انسان دی، غلطي به دې شوي.
وای منې را سره رګه زیشانه شپږ میاشتې تېرې شوې قاري صاحب چې روپۍ پټې کړی څه پته ولګېده که نه لکه روجه ده دماغ مه خرابوئ ښه راته غل معلوم دی خو غرور مې نه قلاریږي وای مزه پسې دې خبرې وخوړمه دونې وخوړلمه چې دا کوټ را باندې غټ شو غټو لکه شپږ میاشتې تېرې شو ته د دې خبرې نه ناوړې او کلي په کلي او کور په کور ګرځېدلی پوه شوې چې زما نه روپۍ پټې شوي دي او پلانې پټې کړي په شرمونو دې وشرمولې پوه شوې او دا راته هم ښه ټیک ټاک پته لګېدله چې دا دې خبرې به قاري صاحب ته پته لګي او بیا به ورته د سترګو لګېدو به سره صفاتې نه شي نن په دې قاري صاحب پسې ځمه او ورته وایم که دا روپۍ دې پټې کړي هم راته ووایه او که دې نه پټې کړي نو ده له صفایي ورکړه قاری صاحبو السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر نور وایده ولې خیر خو دی خیر دی خفه نه شئ یوه خبره مې ته کوله وایه نه خفه کېږه ما وی یو شپږ میاشتې مخکې تاسو زما دیرې ته راغلو یو مبارکۍ له او یاد وشي که نه او په دغه ځای کې زما هغه رور نه دی هغه یو 100,000 روپۍ ښودې وې نو ستا نه او زما نه بغیر دغه دیرې ته نور څوک نه و راغلي نو بیا په هغې پیسو پسې موږ هغه دیره هم لټ پلټ کړه او بالښتونه هم ولټول خو روپۍ موږ ته میلاو نه شوې نو هغه رور مې وایي چې دا پیسې د قاري صاحب نو ما وی که دغه روپۍ تاسو په غلطۍ چېرته اخیستي نو هم راته ووایئ او که ونه یې اخیستي نو موږ له صفایي راکئ چې دغه رور مې قلار شي دې خبرې نه ها دا خبره ده راځه ها نور وایده دا ځای و که نه او ما او تا دلته ناسو او دا قرآن مجید په حقه ځای پروت دی او دا پروت و که نه په دغه ځای پروت دی ها داسې کار و په دې ځای روپۍ پرتې وې هلکه دا روپۍ د دیو نه پاتې شوي دي دلته نو ځه دې کڅوړه کې به یې کېدم د قرآن مجیدو چې راشي نو یاد به کړم ورته دا به د دیو نه پاتې شي بسم الله الرحمن الرحیم نو ما هغه روپۍ په هغه ټایم په دې قرآن شریف کې کېښودې او ما چې دی واپس راشي نو ده ته به یاد کړم خو زما نه هم هیر شو 6 میاشتې وشوې چې دا قرآن شریف تاسو نه دی راغستی که چېرې دا تاسو راغستی وی دا روپۍ به تاسو لیدل وې خو د اوسنۍ زمانې مسلمانان چې دي نو صرف دا قرآن شریف را اخلي خوړلو له د بل حق چې کله وایي دا مې دې ووهي نور د ده د زوره نه دی خبر دا د روژې میاشت دی پکې تاسو نه دی راغستی نور د دې ویلو له موږ سره ټیم نشته دا د الله پاک رښتینی کتاب دی چې موږ دا راولو او موږ دا ووایو نو الله پاک په دې د مخه دا ټوله دنیا آباده کړله خو موږ دغه نه کوو زموږ سره ټیم نه وي زموږ سره صرف د موبایل د ګیم دپاره ټیم وي چې کوم ځای بس خو چې جواري او لوپري هغې ته زموږ سره ټیم وي دا قرآن مجید دی په دې وینا کې زموږ فایده ده په ورځ د آخرت باندې به دا زموږ سره ملګری د قبر په تورو تیارو کې به دی زموږ سره ملګری دا به زموږ دفاع کوي زموږ سره په دنیا کې نن د دې دپاره ټیم نشته قاری صاحب ما معاف کا زما نه غلطي شوې ده زه په خپلو کړو پیمانه یم او دا مې ستا سره وعده ده چې قرآن پاک به زه لولم